نتیجه سره واته چې ډیر شي خلک چې دین هغه بغیر د واده نه ژوند تیری پیغلې جنکۍ چې دین هغه په کورونو کې بغیر د واده نه ناستي او الکان ناستي نو بیا د هغه نتیجه سره اوځي چې سحر بیا چې دین د کلی کې د شرم او د حیا د بے شرمۍ او دغه شانته بدنامۍ ذریعہ چې دین دا خبرې جوړي بیا مجبورن هغه جنکۍ بتختی او هغه لکان به مټیزي کوي زکه چې الله جل جلاله حکم چې او په هغه باندې عمل نشي او هغه عبادت چې هغه موږ ریواج او هغه موږ د سيزي ته ورسو چې اوس هغه د خلکو په واس کې نشته نو نکاح د دې د پاره ده خبره مې دا کوله چې نکاح دې د پاره ده چې بقای نسل یو خبره او دویمه خبره دا ده چې هغه د بنی آدم پاک دامن پاتې شي صاف سوتره جون چې د تیریږي د غلط